په هیواد کې د جګړې د نوې او خونړۍ څپې له پیل سره هم مهاله افغان چارواکي د سولې پروسې ناڅرګند برخلیک اندېښمن کړي دي. د مصالحې عالی شورا مرستیال اسدالله سعادتي د سولې په بهیر کې د ښځو ونډې په تړاو جوړې شوې غونډې ته وویل چې له هیواده د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره جوخت افغانان له یوه مهم او برخلیک ټاکونکي فرصت سره مخ شوي دي. خو نوموړی خبرداری ورکوي چې که له دغه رامنځته شوي فرصت په ښه توګه استفاده ونه شي هیواد به د یوې ناپایه او خطرناکې جګړې پر لور لاړ شي چې هغه مهال به د وضعیت کنټرول او مهارول ډیر ستونزمن وي. که اگر به صلح نرسیم ما یک فصل تاریک و یک فصل خشونتبار دیگری را پیش رو داشته باشیم که آیندهش و ختمش نامعلوم است. سعادتي زیاتوي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به هم له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې دوام کوي، خو ګواښ کوي که نړیواله ټولنه دغه هیواد ته شا کړي د افغان جګړې د اور لمبې به د سیمې او نړۍ هیوادونه هم اغیزمن کړي. مشکلاتی که از این کشور به وجود خواهد آمد، آتشی که در این کشور برافروخته خواهد شد، دودش چشمان خیلی های دیگر آزار خواهد داد، از جمله کشورهای غربی را. په ورته مهال پرې ناسته کې د افغان سولې په پروسه کې د ښځو پر کمرنګې ونډې هم نیوکه وشوه. د ښځو چارو فعالین وایي چې لا هم د سولې په برخه کې د ارګ او سپیدار ترمنځ ژور اختلافونه موجود دي چې له همدې کبله د سولې ډیری رامنځته شوي فرصتونه هم له لاسه وتلي دي. ما امروز صدای وحدت از سپیدار و ارگ نمیشنویم. یگانه عاملی که قطر ناکام شد، عامل دیگه که ترکیه نشد کنفرانس دایر، بی اتفاقی ارگ و سپیدار است. من یه با آواز بلند میگم ما زنها امروز کوشش به این داریم که ارگ و سپیدار متحد بسازیم، ولی در هر نشستی که با اینا داریم هیچ ما نمیدونیم که کدام از این ملامت است. او را ملامت میکنه، او را ملامت میکنه. خو د ښځو چارو وزارت مسئولین وایي چې د سولې په روانو خبرو کې د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه په جدیت سره خبرې کیږي او افغان ښځو ته هر هغه سوله د منلو نه ده چې د دوی په حقونو پکې معامله وشي. ما صلح میخوایم اما صلحی نه که ما پس دوباره برگردیم سالهای 1374 تکرار بکنیم، باز 6-7 سال بعد پس دوباره از جای شروع کنیم که ما شما در سال 1380 2001 شروع کردیم. د سولې په تړاو د افغان چارواکو د اندېښنې داسې مهال دی چې د افغانانو ترمنځ د سولې خپلمنځي خبرې په ټپه درېدلي او دغه بهیر له ناڅرګند برخلیک سره مخ شوی دی.